په پېښور کې په دغه قبر باندې د خلکو یو رش جوړ شوی دی او د سیل دپاره ورته ډیر زیات خلک را روان شوي دي. کتونکو د دغه قبر حقیقت څه دی، هسټري څه ده، نو په دې ویډیو کې د لمې ټول معلومات راوړی دی. تاسو دغه ویډیو کې ټول معلومات کتلی شئ. کتونکو دا چې د پېښور شوبه بازار کې دغه قبر تریاب شوی دی او دغه قبر ته د ډیر لرې لرې ځایونو نه خلک را روان شوي د سیل دپاره. کتونکو دغه قبر باره کې ویل کېږي چې دا ډیر وختینی قبر دی، 100 کاله مخکې دی، خو دغه کې هیڅ حقیقت نشته دی. حقیقت دا دی چې د دغه قبر به داسې 15 یا 80 کاله کېږي چې دغلته وړوکې شان مقبره وه او دغه قوم چې سید قوم دی ډیر بختور قوم دی او په دغه ځای کې چې کوم ټیکهدار و هغه کودایي کړې ده او دغه قبر پکې راوتی دی. داسې ویل کېږي چې دې سره خواوشا کې یو 2 3 4 قبرونه نور هم دي او دغه ټیکهدار وایي چې د حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې دلته یو وړوکی مزار جوړ کړي، ځکه چې ډیر د لرې لرې ځایونو نه او د پېښور کم خلک دي دغه راوتي دغه قبر سیل ته راځي، نو موږ دا وایو چې دلته څه نور حادثه ونه شي. نو په دغه وجه باندې دغه ټیکهدار حکومت ته دغه وینا ده چې دلته د یو وړوکی مزار جوړ شي. دغه قبر کې چې کوم مرحوم پروت دی د نوم سید ګلریز جان دی، د والد محترم نوم سید جمال افغانستانی دی او دا چې د 15 یا 80 کالو نه په دغه ځای کې دی. نو کتونکو دغه ټوله هسټري وه چې سره مې شریکه کړله او په دغه کې هیڅ حقیقت نشته دی چې دغه قبر 100 کاله زوړ دی، نو دغه بالکل چا پراپیګنډه جوړه کړې ده. کتونکو د دغه قبر چې شوبه بازار سنټر جې سره خوا کې دریاب شوی دی، د دې ټول هسټري هم دا ده چې سید ګلریز جان ولد سید جمال افغانستانی او قوم سید دی. حقیقت نشته دی چې دغه قبر 100 کاله زوړ دی، نو دغه بالکل چا پراپیګنډه جوړه کړې ده. کتونکو د دغه قبر چې شوبه بازار سنټر جې سره خوا کې دریاب شوی دی، د دې ټول هسټري هم دا ده چې سید ګلریز جان ولد سید جمال افغانستانی او قوم سید دی.